محمد بن قاسم لومړی برخه ابوالحسن د هندوستان د لویدیځو غاړو په مهمو بندرونو او د سراندیپ اوسنۍ سریلانکا په سواحلو د عربو د سوداګرۍ قافلې تلې راتلې د جاهلیت په زمانه کې څو عرب سوداګر د سراندیپ په جزیره کې میشته شول. کله چې په عربو کې د نوي دین اسلام اوازې اوچتې شوې نو دغه عرب سوداګر د خپل پخواني دین پرېښودو ته حاضر نه شول. خو کله یې چې د رومیانو او ایرانیانو په مقابل کې د عربو د فتحو کیسې واورېدې قومي تعصب یې راویښ شو. ایران تر عربو متمدن هیواد بلل کېده او د هند په تجارتي بازارونو کې د ایراني مالونو بیه هم لوړه وه. همدارنګه هندوستان ایران یو ځواکمن ګاونډی باله او د عربو په پرتله ایراني سوداګرو ته د قدر په سترګه کتل. که به له شام نه کوم تجارتي کاروان راغی نو د روما د پخواني هیبت تر تاثیر لاندې به هندوانو د عربو په پرتله د هغوی هم ډیر درناوی کاوه. خو د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ویاړمنو بریالیتوبونو له امله په ګاونډیو هیوادونو کې د عربو په اړه د درناوي او احترام جذبې راوچتې شوې. د هندوستان او د سراندیپ په جزیره کې پرتو عرب نژادو سوداګرو د ایران او روم پر خلاف د عربو بریاوې د خپل قوم بری ګاڼه او پرې خوښېدل. ورو ورو د عربو د نوي دین په اړه هم د دوی په زړونو کې نفرت او کرکې ځای مینې او محبت ته پرېښود. په هغه وخت کې به څوک عربو ته ولاړل د اسلام په نعمت ماړه به بیرته راستنېدل. عبدالشمس د عربي سوداګرو مشر و. د هغه کورنۍ له اوږدې مودې راهیسې په سراندیپ کې اوسېدله. دی په همدې جزیره کې زیږېدلی و او په همدې ځای کې د یوې بلې عربي نژادې کورنۍ له یوې پیغلې سره واده کړی و. هغه د ژوند له ځوانۍ تر بوډاتوبه د همدې جزیرې د څنډو په شاوخوا کې تېرېده. هغه ته دا هم نه و معلومه چې د کورنۍ نور خلک د عربو د کوم ځای هستوګن دي او چیرته اوسي. د ده په زړه کې هم د عربو او د عربو د نوي دین مینه هغه وخت په غورځنګ شوه چې یرموک او قادسیې د صوبو خبرونه په نړۍ کې راغبرګ شول. د همدغو فتحو خبرونه د سراندیپ واکمن دې ته وهڅوه چې له عربي نژادو سوداګرو سره اړیکې پیدا کړي. عبدالشمس او ملګري یې خپل دربار ته ور وبلل او ګرانبیه سوغاتونه یې ورکړل. په 1540 هجري کال د سراندیپ واکمن راجا مړ شو او زوی یې پر ځای پر تخت کښېناست. ځوان راجا عبدالشمس راوغوښت او ورته یې وویل چې ډیره موده کیږي چې کوم عربي سوداګر سراندیپ ته نه دي راغلي. زه د عربو له وضع نه ځان خبرول غواړم. له ما سره ستاسې د قوم د نوي دین مینه پیدا شوې. که ته هلته ځې نو د سفر ټولې اړتیاوې او اسانتیاوې به درته برابرې کړم. عبدالشمس ورته وویل ستا له خولې زما د زړه خبره راووته. زه بالکل تیار یم او له 50 تنو عربي سوداګرو پرته نور ټول له عبدالشمس سره سفر ته تیار شول. 10 ورځې وروسته په بندر کې کښتۍ سفر ته تیاره وه او سوداګر له خپل بالبچ سره خدای پاماني کوله. د عبدالشمس میرمن وفات شوې وه. هغه په زړه د صبر ډبره کښېښوده او له خپلې یوازنۍ لور سره یې خدای پاماني کوله. د هغه د لور نوم سلما و. سلما په ښار کې د حسن یو مثال و چې بل سیال یې نه و. پر دې سربیره هغه د آس په ځغلولو او لامبو کې هم بې سیاله وه. د عبدالشمس د رخصېدېدو نه 20 ورځې وروسته د کاتیا واړ د سوداګرو یوه کښتۍ په بندر ودرېده. عبدالشمس او د هغه 2 تنه نور ملګري ترې راکښته شول او دا خبر یې راوړ چې د دوی کښتۍ ډوبه شوه او نور ملګري یې هم اوبو یوړل. که د کاتیا واړ سوداګر نه وای نو دوی به هم اوس د کبانو خوراک شوي وای. راجا هم دغه خواشینونکي خبر واورېد. د سند سوداګر مشر دلیپ سنګ نومېده. راجا ور وغوښت او د 3 تنو د ژغورلو پر سر یې 3 پیلان انعام ورکړ. هغوی چې راجا دومره مهربانه ولید په سراندیپ کې د اوسېدو هیله وکړه. راجا په خوښۍ د دوی هیله ومنله او له شاهي خزانې نه یې دوی ته د کورونو د جوړولو پیسې ورکړې. دلیپ سنګ د راجا سره څو کاله په وفادارۍ تیر کړل او بیا د سمندري پیړیو مشر وټاکل سو. د دې پیښې نه 3 کاله وروسته ابوالحسن لومړی مسلمان و چې د سوداګرۍ او اسلام د تبلیغ جذبې دغه لرې پرتې جزیرې ته راوست. د 100 هفتو سفر نه وروسته یو سهار ابوالحسن او ملګري د سراندیپ سمسور او ښکلي ساحل ولید. نارینه ښځې او ماشومان په وړو کښتیو کې سپاره شول
او د ابوالحسن استقبال ته ورغلل. په یوه کښتۍ کې ابوالحسن د جزیرې د نورو پوستو او نیم بربنډو ښځو په منځ کې یو بل څوک هم ولیدل. د هغه رنګ سور او سپینو د جزیرې له اوسېدونکو سره یې توپیر درلود. هغه د نورو کښتیو نه وړاندې لوی د سوداګرۍ کښتۍ ته د رسېدو په خاطر په 2 مضبوطو موټ خاوندانو پارو وهونکي پټکۍ کولې او بیا د دوی کښتۍ تر ټولو د مخه د لوی جهاز سره ولګېده. انجلۍ ابوالحسن ته وکتل خو هغه مخ ترې واړوه. د ملګرو هم نیم بربنډې ښځې شیې نه و ایسېدې، ټولو مخونه بلې خواته واړول. ښایسته نجونو دغه بې پروایي خپل توهین وباله او په محلي ژبه سره یې څه وویل. یو ځل ناڅاپه په لاندې اوبو کې غوغا شوه چې د دوی ورته پام شو. همهغه ښکلې نجلۍ په اوبو کې غوټې وهلې او د کښتۍ په لور یې د چغو او فریادونو سره سره چا پروا ونه کړه. ابوالحسن لومړی اوبو ته زینه وغورځوله خو چې ویې لیدل نجلۍ د ډوبېدو په خطر کې ده نو یې له جامو سره اوبو ته ځان ور وغورځاوه. خو نجلۍ ډوبه شوه. په دې وخت کې نورې کښتۍ هم لویې سوداګري کښتۍ ته رارسېدلې وې او د کړسندو خناګانو توپانو ابوالحسن 3 ځلې په اوبو کې غوټې ووهلې خو مایوس شو او د رسۍ په زینه یې پښه کښېښوده. غوښتل یې کښتۍ ته پورته شي چې یوه ملګري یې وویل هغه د کښتۍ هغه بلې خواته ده، ډوبېږي لکه چې کوم خطرناک کب نیولې ده. کوربه خلکو ښځو او نارینهو بیا په کړس کړس وخندل. ابوالحسن په دې ونه پوهېده چې نجلۍ د کښتۍ بل اړخ ته څه ډول تېره شوه. ابوالحسن حیراني او اندېښنې پسې راواخیست او بیا یې غوټه ووهله. د کښتۍ په تل کې بلې خواته تیر شو. هلته یې هم څوک ونه موندل. هغه ملګري یې پاسه ورته وویل لکه چې هغه ډوبه شوه نهک وخوړه. ابوالحسن مایوس شو او بیرته د کښتۍ بلې ډډې ته راغی. بیا هم خلکو په کړس کړس خندل. دا ځل د ملګرو هم وخندل او یو عرب ورته وویل راځه هغه تر تا ښه لامبوزنه ده. ابوالحسن لږ پیکه غوندې شو او زینه یې ونیوله. یوه پښه یې په زینه کښېښود، چا له بلې پښې یې ونیو او په اوبو کې ولوېد. هغه چې بیرته سنبال شو یوه او بلې خوا یې وکتل. نجلۍ په زینه وختله او کښتۍ ته کوزه شوه. ابوالحسن چې د کښتۍ غولې ته ور وخت نجلۍ په خندا وه او د ده ملګري پریشانه. بیا یې ده ته په عربي وویل ستا په لمدېدو خفه شوم. کله چې دوی د نجلۍ له خولې عربي الفاظ واورېدل د ټولو سترګې د هغې په څېره میخ پاتې شوې. ابوالحسن ترې وپوښتل ته عربه یې؟ نجلۍ یوې خوا ته سر ټیټ کړ او د سر ویښتان یې ونښتېدل. ځواب یې ورکړ هو زه عربه یم. ډېره موده وشوه چې موږ د عربو د کښتیو په انتظار وو. موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو څه شي راوړي دي؟ ابوالحسن او ملګرو یې عربي نجلۍ په داسې جامه کې نه شوای لیدی او ټولو په پریشانۍ یو بل ته کتل. نجلۍ چې ځواب وانه ورېد بیا یې وویل زه له تاسو نه پوښتم څه م راوړي دي؟ تاسو ولې حیران یاست؟ آیا د عربي نجونو لامبو نه ده زده؟ تاسو په څه چرتونو کې ډوب یاست؟ ښه زه یې خپله ګورم. ابوالحسن ورته وویل ودرېږه موږ آسان راوستلی دي، زه یې په خپله درښیم. خو زه حیران په دې یم چې د دې جزیرې عرب تر اوسه پورې د عربو د جاهلیت تر ژوند هم بد ژوند لري. آیا تاسو ته چا د انسانانو جامې او له نارینهو نه حیا او پرده کول نه دي درښودلي؟ د نجلۍ څېره له غوسې نه سره وخوټېده او وویل آیا دا د انسانانو جامه نه ده؟ ابوالحسن نه، داسې ښکاري چې تر اوسه پورې ستاسو کور ته د اسلام روښنایي نه ده رارسېدلې. دا یې وویل او ابوالحسن خپله چپنه د نجلۍ پر اوږو ور واچوله او وویل ته اوس زموږ د کښتۍ مالونه لیدلی شي. نجلۍ د ابوالحسن تر خبرو د ده څېرې نه زیاته تر تاثیر لاندې راغله او خپل لوڅې مټې په چپنه کې پټ کړل. ابوالحسن 50 عربي اسونه راوستلي وو. نجلۍ یو په بل پسې ټول وکتل او بیا یې د یوه آس په ګېډه لاس راتېر کړ. وویل زه دا آس اخلم، بیه یې څومره ده؟ ابوالحسن ورته وویل تر اوسه په تا کې د عربو یوه ځانګړتیا پاتې ده، همدغه آس په دې ټولو کې غوره دی، خو نه ته د دې بیه ورکولی شي او نه ښځې په دې سپرېدلی شي. دغه آس چې څومره ښکلی او تیز دی هومره باغي او سرشوخه دی. نجلۍ ومسکل او وویل خیر دی وبه یې ګورو، تاسو کښتۍ ولې دومره لرې درولې ده؟ ابوالحسن ورته ویل زه د دې هیواد د واکمنو اجازه ضروري بولم. نجلۍ ورته ویل د سراندیپ راجا له ډېرې مودې راهیسې د عربو د قافلې په انتظار دی. کښتۍ د بندر غاړې ته بوځئ. دا د سمندري قواو مشر هم پخپله راورسېد. دلیپ سنګ له عبدالشام سره نږدې ناستې ولاړې له امله په عربي ژبه لږ او ډېر پوهېدو. هغه چې کښتۍ ته راوخوت په عربي یې له سوداګرو نه پوښتنه وکړه
تاسو کښتۍ دومره لرې ولې درولې؟ د ابوالحسن پر ځای نجلۍ ځواب ورکړ. دوی فکر کوي چې د راجا اجازه ضروري ده. دلیپ سنګ وویل راجا چې تاسو وویني ډیر به خوښ شي. نجلۍ وویل زه ځم خو دا په پام کې لرئ چې هغه سپین آس زما دی او زه به د هغه پوره بیه درکوم. دا یې وویل او بیا یې چپنه وغورځول او په منډه یې د سمندر اوبو ته ځان ور وغورځاوه. عبدالشمس د عربو د کښتۍ له راتګ نه خبر شو. هغه د ښار له څو تنو سپین ږیرو سره د ابوالحسن استقبال ته ورغی. هغوی خپل کور ته بوتلل او آسونه یې د خپلو آسونو په طویلي کې وتړل. د 500 آسونو لپاره د سترګو په رپ کې نږدې 200 تنه اخیستونکي راغونډ شول. بولۍ ولګېدې، یو پر بل یې قیمت اوچت کړل. دلیپ سنګ مشوره ورکړه چې د راجا له لیدو نه وړاندې یو آس هم ونه پلوري. امکان لري هغه په خپله دا ټول واخلي. عبدالشمس هم د دلیپ سنګ خبره تایید کړه. دوی لا په همدې خبرو کې وو چې د راجا استازی راورسېد او ویې ویل راجا صاحب له عربي سوداګرو سره ویني او غواړي د دوی آسونه هم وګوري. دلیپ سنګ د راجا استازي ته وویل پاچا ته ووایه چې اوس به ټول ستاسو خدمت ته حاضر شو. او بیا یې ابوالحسن ته وویل یو آس خو د شیخ عبدالشمس لور خوښ کړی دی، هغه به همدلته پرېږدو. ابوالحسن وویل که عبدالشمس یې د ځان لپاره ساتي زه څه نه وایم، خو هغه آس ډیر یاغي دی، انجونو د سپارلۍ جوګه نه دی. له یوې ګوشې نه غږ را اوچت سو نه پلاره د دوی په ګمان موږ د دې آس قیمت ور نه کړی شو. ابوالحسن چې ولید همهغه نجلۍ وه چې په کښتۍ کې یې لیدلې وه. په یوه لاس کې یې د آس قیزه او په بل کې یې مترکه نیولې وه، خو اوس یې عربي جامه په غاړه وه. ابوالحسن له شپیکا غوندې شو. ویل که زما په خبره دې باور نه راځي ورشه په خپله یې وګوره، که دغه آس تا ایل کړ بس په انعام کې ستا شو. نجلۍ تیزه طویلې ته ولاړه. نور خلک هم ورپسې ورغلل. نجلۍ پر نورو آسونو له ځغلند نظر وروسته سپین آس ته ودرېده. آس چې نجلۍ ولیده واښه یې پرېښودل او غوږونه یې سک شول. نجلۍ آس وټپاوه او هغه په وروستیو پښو ودرېد او نور آسونه هم وشنډېدل. ابوالحسن ورته ویل ودرېږه. بیا په خپله ور وړاندې شو او آس یې له طویلې راویست، په یوه ونه یې وتاړه. ویل اوس خپل همت وازمویه. نجلۍ ور وړاندې شوه، په یوه لاس یې د آس لاندې زامه ونیوه او په بل یې د مست او یاغي آس په خوله کې قیزه واچوه. نندارچیان لا حیران وو چې دې آس له ونې نه راخلاص کړ او په لوڅه شا یې سپره شوه. مست آس په شڼهار ټوپونه ووهل، خو څو ځله په وروستیو پښو نیغ ودرېد، خو بیا یې په څو ټوپونو د ټولو له سترګو پناه شو. شیخ عبدالشمس په ویاړ وویل د عربو آسو لا داسې آس نه دی زیږولی چې سلماس سپرلی پرې ونه شي کړای. ډېر افسوس دی چې تا شرط وبایله، خو ډاډه اوسه زه به یې پوره بیه درکوم. ابوالحسن وویل دا شرط نه و، بخشش و او د بخشش انعام او قیمت څوک نه اخلي. هغه آس نیکمرغه دی چې داسې سپورې خاوند دی. راجا له لیدو نه وړاندې د ټولو آسونو د اخیستلو پرېکړه کړې وه. له شاهي خزانې چې دوی ته څومره قیمت ورکړ هغه د عربو له اټکل نه ډیر زیات و. راجا له عربو نه د نوي دین په باب پوښتنې وکړې. دلیپ سنګ د دوی ترجماني کوله. ابوالحسن د ټولو پوښتنو له ځواب نه وروسته د اسلام په هر اړخ رڼا واچوله. راجا د اسلام په ډیرو ښېګڼو له اعتراف نه وروسته له ابوالحسن سره د بیا لیدو کتو وعده وکړه او رخصت یې کړل. کله چې ابوالحسن د خپل کوربه کور ته راستون شو ورته څرګنده شوه چې سلما لا نه ده راستنه شوې. عبدالشمس هم د څو نورو ملګرو سره د دې په لټه پسې وتلی و. ابوالحسن د ماپښین له لمانځه نه وروسته په اندېښنه کې د کور په انګړ کې قدم وهه چې سپین آس په شڼهار راغی. د آس قیزه هم نه وه. ابوالحسن خپل ملګرو ته وویل خدای جل جلاله خبر دی په هغې څه شوي، دغه آس سرکش او یاغي دی، خو غورځېدلی سپور بیا نه پرېږدي او د ده قیزه تر پښو لاندې شلېدلی شوای، خو داسې ورکېدل یې کوم راز دی، زه پسې ورځم. ابوالحسن د عبدالشمس له مزدور نه بله قیزه وغوښته، آس ته یې واچوله او په شاتورې آس یې پښه واړوله. ووت او آس یې په خپله خوښه پرېښود. د آس له تګ نه معلومه وه چې ډېر زغېدلی. آس په ځنګل کې له څو میله مزله وروسته په یوه غونډۍ وخوت او د یوه سرشري تر څنګ ودرېد. له دې نه وړاندې د تګ لاره نه وه. ابوالحسن له آس نه کوز شو، هغه یې په یوه ونه وتاړه او په سلما پسې یې غږونه وکړل. تر ښه ځنډ لټون وروسته ستومانه شو، بیرته د شرشري څنګ ته په یوه ډبره کښېناست. ماښام نږدې و. ابوالحسن د مازدیګر لمونځ وکړ او بیا یې په یوه تونده لار سر ته وخت. سلما څو قدمه وړاندې د اوبو په غاړه د یوې ونې لاندې پرته وه. د ابوالحسن نظر هغه وخت پر پرېوت چې څو ګزه اوږد د انسان
د ورانه په اندازه غټ مار یې په 100 مترۍ کې و او هغې ته ورنږدې کېده. ابوالحسن څو ځلې په هغې غږ وکړ او بیا یې په ډېره بیړه ورټوپ کړ، تر مټ یې ونیوه او 100 ګامه یې لرې کش کړه. سلما له یوې وړې چیغې سره سترګې وغړولې. ښامار په ښکار پسې په غوسه شو او وشنډېده، خو ابوالحسن توره را ایستلې وه. ښامار چې ورنږدې سو غاړه یې اوچته کړه او ابوالحسن د تورې په یوه ګزار سر ترې بیل کړ. بیا یې د لښتي په اوبو توره پاکه کړه. ویې ویل ته ډېره بې عقله یې، دا د ویدې کېدو ځای دی. سلما چې ویرېدلې وه رېږدېدله. ویې ویل زه ستړی شوم، دلته کښېناستم او بیا خدای خبر څه وخت ویده شوی یم. زه دلته څو ځلې راغلی یم خو داسې ښامار مې هېڅکله نه و لیدلی. ښه ده تاسو راغلی که نه اوس به یې زه خوړلی وم. ته دلته څه ډول راغلی؟ ابوالحسن ځواب ورکړ ته ښه پوهېږې چې زه څنګه راغلی یم. تا دلته آس ولې پرېښود؟ سلما په مسکا ځواب ورکړ ما کله پرېښی، زه آس وغورځولم او وتښتېد. ابوالحسن لږ په تنده لهجه ورته وویل ستا روزنه او پالنه په ډېر خراب چاپېریال کې شوې ده، ځکه خو ستا اخلاق باید همهغسې وي د عربو د جاهلیت د وخت. خو هغه د سلګونو بدیو سره میلمه ته هیڅ وخت درواغ نه ویل او زما په دې پوره باور دی چې دغه آس ته غورځولې یوازې نه پرېښودې. دا زما په طبیله کې پالل شوی آس دی، یاغي او سرکش دی، خو ټګي نه ده زده کړې. تا په خپل لاس قیزه نه ترې خلاصه کړه او په زور دې ویرولی او تښتولی نه دی. سلما سترګې کښتې واچولې. ویې ویل که ته بده نه منې نو زه وعده کوم چې بیا به هېڅکله درواغ ونه وایم. ابوالحسن ته ډېر داسې عادتونه لرې چې زما خوښ نه دي، زما څه چې د هر مسلمان نه خوښیږي. سلما زه ستا په خاطر هر بد عادت هیروم، اوس خو تا زما ژوند له خطره وژغوره، پر ما حق لرې چې خوښ دې وساتم. ابوالحسن زما د خوښۍ ضرورت نشته، زه غواړم چې ستا خدای له تا نه راضي شي او خوښ شي. باید د هغه عادتونه خپل کړو چې د خدای جل جلاله خوښیږي او له هغه څه نه ډډه وکړو چې د هغه خوښ نه وي. د خدای جل جلاله د نیم بربنډو ښځو تګ د نارینهو مخ ته نه خوښوي. سلما ځواب ورکړ جامې خو ما ستا په خبره بدلې کړې. ابوالحسن وویل تر جامو د زړه بدلون ضروري دی. خیر اوس د دې خبرو وخت نه دی، ماښام شو، ستا پلار به ډېر پریشانه وي. هغه د آس له راتګ نه د مخه ستا په لټون پسې راوتلی. سپوږمۍ راختلې وه. په شپه کې سلما په آس سپره او ابوالحسن د آس جل په لاس کې تر مخ روان. په لاره کې سلما له ابوالحسن نه د سمندري سفر د ده د انډیوالانو او د ده د کورنۍ او نسب پوښتنې وکړې، خو د دې د هیلې پر خلاف ابوالحسن بې پروا و. سلما ورو ورو پښیمانه هم وه او پریشانه هم. بالاخره یې ورته وویل زما له لاسه ته زیات په زحمت شوې، زه بخښنه غواړم، ته ماته سزا راکړه خو خفه کېږه مه، دا زما قصور و او زه باید پلي ولاړه شم. زه پلي کېږم، تاسو په آس پوه شئ. دا ځل هم ابوالحسن په سړه لهجه ځواب ورکړ که زما سره دا ویره نه وای چې ته ښځه یې او د کوم ځناور سره به مخامخ شې نو ما به یوازې پرېښودې او زه له تا سره په دې سفر خوښ نه یم. سلما نوره هم پیکه شوه، چوپه شوه. بیا یې وویل که هغه ښامار زه خوړلی وای ته به خفه شوی وای. ابوالحسن یوازې ته نه که داسې پیښه له هر چا سره شوې وای زه به پرې خفه وم. سلما تاسو زما په خاطر خپل ځان ولې په خطر کې وغورځوه؟ ابوالحسن د یوه انسان ژغورل د هر مسلمان دنده ده. سلما تر ډیره وخته چوپه وه. له لرې د څو اسونو د پښو ترپهار واورېدل شو. ابوالحسن وویل وګوره هغوی تر اوسه پورې ستا په لټه کې دي. لږ وروسته عبدالشمس او د هغه ملګري راورسېدل. لور یې چې روغه ولیده هغه په تفصیل د پوهېدو پروا ونه کړه. د سلما له خولې د ښامار کیسه واورېده. بیا یې له ابوالحسن مننه وکړه. د محمد بن قاسم د ناول خوږو مینوالو د نن خپرونه ما محسن احسان تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو.